سلامونه دوستانو په دې هیله چې ښه به یاست. فضلي صاحب راسره ناست دی، ملګري سره راټول یو، دیره شروع ده. نو د خیره سره فضلي صاحب محترم، خدای دې راوله جوړ په خیر. السلام علیکم ورحمت الله. خدای مو راوله. منندوی مو کومه چې ماته مو موقع راکړه د یو څه ویلو. مهرباني فضلي صاحب، تا اوس له ګړی مخکې د ملګرو سره یادونه وکړله چې پخوا مې په وړانګې راډیو کې یو خپرونه کوله د لغازو په نامه باندې. څه لغازونه یې چمتو کړي دي؟ نو د بختو او د بازو اکا په اوازو کې سوال و جواب. هو لکه بختو ته خو له کابل ته تللی وې او دا راته ووایه چې فارسي ژبه دې زده کړه. بازو اکا دا خو نو داسې و چې کابل ته خو نو تللی ومه، داسې ښه خوند یې کوي چې څه درته ووایم. نو فارسي ژبه خو مې نو خود یې زده کړې، یو څه درته ووایم. خود یې راته ووایه، ته راته ووایه فارسي ژبه. غوږ دې دی؟ خود راته ووایه. فارسي ژبه څنګه شو؟ ښه خوند یې وکړ. بس د خونه دا د غونه یا نور هم لري؟ بختو دا خورا ډېره ده. ښه نو اوس خو نو دا څنګه چې ژبه تا راته وکړه، هغه مټر تا په څو رانیولی و؟ هغه څه درته ووایم، زه چې وم په 2,50,000 مې رانیولی و. یاره ګران دې رانیولی دی، 2,50,000 ګران دی. هلکه نو ونه اوس راته ووایه چې په څو ارځي. د هغه 2.5 لکه ارځي. او ډېر پاک خو دې ورکوي وله. بازو اکا دا ستا په لاس چې انګشترۍ ده، دا خو نو ماته راکړه. هلکه دا ډېره ګرانه ده. ګرانه ده؟ خیر دی، که ته ګرانه ورته وایه زه به بیا ګلخندانه ورته وایم. یا په نامه نه ده ګرانه، خو همدا د زرو ده. که د زرو ده که د 2,000 ده، زه یې غواړم. یا هلکه همدا لوړه ده. څه درته وایم، لوړه ده؟ پر بام ده؟ پر بام هم نه ده. زه په ستا اوس څنګه سر در خلاص کړم. ښه زه یو پوښتنه ستاسې کوم، دغه دوې کوترې چې په هوا یي، په دې کې نر و ښځه ته راوښیه. دا خو اسانه ده، هېڅ زور ولکه غواړي. بیا هم ترې راوښیه، څنګه معلومېږي چې هغه نر دی هغه ښځه ده؟ ګوره غوږ ونیسه، چې په هوا سوې ده هغه ښځه، چې په هوا سوی دی هغه نه. زنده‌باد. و ما تا ته عطر درکړه، ما ژبه تا څه به وکړه؟ خو ومې واله، څنګه دې واله؟ خو چپلکه مې په راواخېسته، ټینګ ټینګ مې واله. زه به تا څه وکړم؟ ابل اوس راته نیکه چاکلېټ درکړي ول سپین یې که تا څه به وکړې؟ خو سپین رنګ مې ورکړ. ښه په بازار کې دې سړی هم پازاب کړی و، ته ورغلی وې د حکومت خلکو ته ویل چې راسئ سړی ځان وژنه کوي، نو هغه بیا څنګه موضوع وه؟ نو خو ځان وژنه یې کوله. څنګه یې کوله؟ نو خو سګرېټ یې څکول، سګرېټ خو هم ځان وژنه نه ده. دغه ستا د همسایه زوی چې غلا کړی و، تا کومه مشوره ورکړې وه؟ نو خو د همسایه زوی چې غلا کړی و، هغو ګوته ورته راستولې ول، دغه یې ګوته. ما ورته وویل ګوته خو د هر چا کېدای شي، که نران یې سر یې راواستي. ښه سر یې ور راواستئ فضلي صاحب. زه تا ته وایم هلکه چې د غوایي غوښه خوره طاقتوره ده. والله ټکر سره در سره ومنم. ولې نه منې؟ ګوره څو کاله کېږي ته ماهي غوښه خورم او باسي زده کړې ده. ماهی جلاد دی هلکه، غویی جلاد دی، خو هغه حیوانان دي څه فرق. ښه چې ماهی په لاس درکړم څنګه یې وژنې؟ دا خو اسانه خبره ده، ماهي چې دې ونیوي سر یې په اوبو ورچغ کړه. سر یې په اوبو ورچغ کړه.
واده دې نه وکړي څه به ورته واده کوي خو ما ویلي وه که هر څوک ما سره واده وکړي هم به خدای پاک جنت ورنصیب کړي هم ثواب هغه بیا څنګه ګوره که زموږ دوه زامن پیدا شوه یو به جنت ګل وي بل به ثواب خان نو مننه کوم زنده‌باد. ډېره مننه قدرمن فضلي صاحب. دوستانو فضلي صاحب و چې یو څو د پخوا وختو چې فضلي صاحب په وړاندې راډیو کې خپرونه کوله د لغازو په نامه باندې، نو اوس موږ غوښتنه ځینې وکړه چې فضلي صاحب ته د هغه خپرونې یو څو لغازونه راته ووایه، نو بیا کور ودان برنامه پر مځکه ونه غورځوئ. نو تاسې هم زمین مې د یاد ورسره سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. بل وخت به فضلي صاحب انشاءالله ته وایي.